ټولو راغلو مېلمنو ته سلامونه، ستړي مه شئ، نیکې هیلې احترامات. او زه خو یو شاعر یمه، زه خو یو فنکار یمه، زه خو یو شاعر یمه، زه خو یو فنکار یمه. ګله درنه داد غواړم، نور څه درنه نه غواړم. ملګرو ته خواسته، ملګرو ته په خصوصي توګه خواسته چې شاعر ته داد ورکوي. څو شعرونه ور دي چې چمن مې پاتې شوی سلامت ته چا په وینو. خالد صاحب، چمن مې پاتې شوی سلامت ته چا په وینو، وطن مې پاتې شوی سلامت ته چا په وینو. دا زه چې بې منته پکې ژوند کوم خو همدغه، دا زه چې بې منته پکې ژوند کوم خو همدغه مسکن مې پاتې شوی سلامت ته چا په وینو. شعر ده چې دښمن په دغه ځای شکست خوړلی، دښمن په دغه ځای شکست خوړلی، دښمن په دغه ځای شکست خوړلی دی، دا ځکه بدن مې پاتې شوی سلامت ته چا په وینو. د غزل مطلب دی شاکر صاحب چې زه چا محرومه کړی یم د دې دنیا جنت نه. غزل مطلب دی چې زه چا محرومه کړی یم د دې دنیا جنت نه، هم تا محرومه کړی یم د دې دنیا جنت نه. شعر چې د ډېر خلک چې ښه انسان یې بولي، زه خو دغه د ډېر خلک چې ښه انسان یې بولي، زه خو دغه باچا محرومه کړی یم د دې دنیا جنت نه. مننه. شعر ده چې پښتون یم مسلمان یم، دا ځکه ته بېګا، پښتون یم مسلمان یم، دا ځکه ته بېګا او صحابه محرومه کړی یم د دې دنیا جنت نه. ملګرو توجه غواړم چې دوی خپل د خواهشات په نیلي سور ګرځي او زه شاکر صاحب، دوی خپل د خواهشات په نیلي سور ګرځي او زه بیا محرومه کړی یم د دې دنیا جنت نه. مهرباني مننه کوم. دوی خپل د خواهشات په نیلي سور ګرځي او زه بیا محرومه کړی یم د دې دنیا جنت نه. دا روغ نه دي روغتیا دي حقیقت ته زه دلته، دا روغ نه دي روغتیا دي حقیقت ته زه دلته، روغتیا محرومه کړی یم د دې دنیا جنت نه. شیروالي صاحب مکتار زه چې د اوس چې جنازه په ګوړي همدې سړي زه، ابشار صاحب مکتار زه چې د اوس چې جنازه په ګوړي همدې سړي زه پارسا محرومه کړی یم د دې دنیا جنت نه. مننه کوم ملګرو ټولو ته.